پنځه اویا کاله وشو چې د پښتنو افغانانو ټول وژنه ښه په درز کې روانه ده، خو موږ او تاسې لا هم د دې نه سبق نه اخلو، نه یو کېږو او نه په دې باندې فکر کوو. آیا تاسو پوهېږئ چې کله پاکستان په وجود کې راغی، په اول ځل باندې په بابړې کې شپږ نیم اووه سوه پښتانه ووژل شو، په داسې ظلم باندې ووژل شو چې بیا هغه د وژنې د ګولیو پیسې هم د هغې نه واخیستل شوې. او کیسه تاسو ټول ته معلومه ده چې څه د هغوی سره وشو. بار بار موږ او تاسې دا خبرې اورو. بیا ورپسې سلسله هم داسې روانه وه، په افغانستان کې په سلګونه زره افغانان ووژل شو، لر او بر ټول ووژل شو. دې خوا نه به یې جهاد ته ورلېږل او هلته به هغه ویلاړو. دا ټوله سرچینه د یو ځای نه اخلي، ټوله سرچینه چې ده د یو ځای نه اخلي، د یو ځای نه ټول تربیه شوي دي او د ټولو هغه د وژنو مرکز چې دی د یو ځای نه دی. او تاسو خو په دې باندې پوهېږئ چې هغه د کوم ځای نه دی. افغانستان یې ورباندې لوټې لوټه که وران یې که ورباندې کله د خلقي په نوم، کله د پرچمي په نوم، کله مجاهد شي، کله طالب شي. او همدغسې په جریان کې مخکې نظم کیسې تاسو ټول ته معلومې دي. د دشت لیلي کیسه به تاسو ته معلومه وي چې په هغې کې 12,000 پښتانه ووژل شو او ډېر په سخت ظلم باندې ووژل شو. کیسه یې تاسو ته معلومه ده چې نن سبا یې څوک یادوي هم نه. موږ او تاسې د بابړې کیسه یادو، لیکن د هغې نه یادو، ځکه چې هغه موږ ته نه پوهېږم په کوم حساب به موږ هغه حسابو، ځکه یې نه یادو. نو دغه ټولې معاملې دي چې روانې دي. بیا په باجوړ، خیبر، بړه چینار، چمن، سده او تر ننه پورې دغه کیسې ټولې روانې دي. په وزیرستان کې لګیا دي، وژل کېږي، په چمن کې وژل کېږي، تر ننه پورې دا لړۍ روانه ده. دا 20 کاله لر او بر افغانان چې ووژل شو، لا هم وژل کېږي، لکه په خړ کمر کې چې ووژل شو. دا هغه وژنې دي چې دا هغه یعنې داسې ښکاره په سپین سترګۍ وژل کېږي. دا هغه وژنې دي. هسې خو ډېر زیات ووژل شو. په دې کې چې دی علما، مفتیان، ښوونکي، په دې کې سپین ږیري، ملکان، خویندې، میندې، ماشومان، ټول په دې کې شریک دي. ستاسې په غم باندې چا وژړل؟ څوک در سره شریک شو؟ زه چې کله دا خبره کوم، ډېر خلک ما ته تلیفون کوي یا ما ته میسیج لیکي پریوات چې ته د مولایانو خلاف یې. هیڅ وخت زه د مولایانو خلاف نه یم. آیا کوم مولا ستاسو په دې وژنو باندې وژړل؟ تاسو د مولایان ګورئ چې منبر باندې کینی د کربلا کیسې کوي. کربلا کې څو کسان شهیدان شوي وو؟ صحابه وو. موږ او تاسو څومره شهیدان شو؟ آیا چا یو ورځ ورباندې خبره وکړه؟ یو مولا کېناست په دې باندې خبره وکړله چې دا پښتانه ولې وژل کېږي؟ څوک یې وژني؟ ټول یې پېژني. آیا دوی غږ کولی شي؟ نه یې کوي. موږ او تاسې به یو کېږو. دغه ټولې وژنې مخکې کېدی او لا هم روانې دي. نور قضاوت په تاسې باندې چې څه کول پکار دي.